جوړې بدې شاړې کړم ښایسته. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پالیسي تایید شوه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. غونډه نن د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په لومړۍ نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. غونډې ته د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پالیسي د بحث لپاره وړاندې شوه چې له هراړخیزې ارزونې وروسته تایید شوه. د یاد پالیسي لیدلوری پر اسلامي اقتصادي نظام ولاړ پرمختللی او سوکاله افغانستان او موخې یې د پانګونې د جذب او پراختیا لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د اشتغال کچې لوړول او د بېوزلۍ کمول، پایداره اقتصادي پراختیا او وده، د اقتصادي ثبات، سوکالي او اسلامي ټولنیز عدالت ټینګښت دي. اقتصادي پالیسي به د هیواد د اقتصادي فعالیتونو په همغږي کولو، له منابعو څخه د غوره ګټې اخیستنې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې مهم رول ولري. همداراز په غونډه کې مالیې وزارت ته هدایت وشو څو د بغلان ولایت د مرکز پل خمري اړوند 14 کلیو ته د برېښنا شبکې غځولو پروژې ته په 1404 مالي کال کې د اړتیا وړ بودیجه ځانګړې او د افغانستان برېښنا شرکت یاده پروژه تطبیق کړي. د غونډې په پای کې په بلخ ولایت کې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه تایید شوه. د دې طرحې له مخې به خصوصي سکتور د اته پوړي سوداګریز مارکیټ جوړولو لپاره 940 میلیونه افغانۍ پانګونه کوي چې ټول ټال به 878 دکانونه ولري. همدارنګه په سرای پل ولایت کې د ښاروالۍ پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه هم تایید شوه. د دې طرحې له مخې به خصوصي سکتور د معیاري سوداګریز مارکیټ جوړولو لپاره 90 میلیونه افغانۍ پانګونه کوي. پورته تصامیم د منظورۍ په موخه د اعلیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب دفتر ته واستول شول. مینا په پزړه کې د نفرت پر غولې وکرم.